سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. امید لرم تاسې به تر پایه راسره ملتیا وکړئ. وایي چې جمیل د پلار کشر زوی و. لا یې له پوهنتون څخه د فراغت وروسته 2 یا 3 میاشتې تېرې شوې وې. یوه دنده یې ځان ته د خپلې کاري وړتیا په مټ په یوه سیمه ییزه رسنۍ کې پیدا کړې وه. د به تل څېړنیز ریپورټونه جوړول او د دې ترڅنګ یې حقیقت څه د خپرونه چلوله. هغه تر دې مهاله څوک د خپل ژوند په ستړي کاروان کې د ګډون په موخه نه و ټاکلی او دغه کاروان او ټاکنې د خپلو نورو ورونو په څېر خپل پلار او مور ته پرېښې وه. وایي چې د مور او پلار په خپل اولاد بده نه لورېږي. نو د جمیل مور او پلار هم له ډېرو هڅو وروسته ورته د خپل کلي له یوې کورنۍ دستمال راوړ او یوه پیغله چې جمیل هیڅ لیدلی هم نه وه ورته وکړه. جمیل یو څه خوښ خو کله کله به ورونو په دې ځوراوه چې میرمن دې داسې ده هغسې ده، خو کله به یې چې له دغه اندېښنې نه مور خبره شوه نو بیا به یې ورته د هغې د میرمنې په ستایلو پیل وکړ. د ده زړه ته نه لوېده خو بیا به یې د مور د خوشحالۍ لپاره ځان خوشحاله ساته. څو میاشتو تېرېدو وروسته یې واده هم وشو او دا د له واده کولو یې څه د پاسه 10 کاله تېر شول، خو تر اوسه د دوی واده ونې میوه ونه نیوله. د جمیل میرمن چې د خلکو پیغورونو ډیره ستومانه کړې وه، خپل میړه ته به یې ویل چې بل واده درته کوم، خو جمیل ورسره نه منله ځکه چې د حیا، پرهیزګارۍ، ښایست، اخلاق او درناوي ورته په زړه کې ځانګړې برخه نیولې وه او په هغې یې دا نه لورېده چې د دویمې ښځې په نوم دې د ذوق ښکلا زیانمنه شي. جمیل زموږ سره په ګاونډ کې و چې له همدې کبله به کله کله زموږ په کور کې هم د دې ښکلې او خوښۍ جوړې په اړه بحثونه کېدل چې په دې وروستیو څو ورځو کې دې بحثونو یو څه زور اخیستی و. نن سهار چې کله چای ته یو ځای کېناستو نو لا مو پیل نو کړی چې د جمیل کوچنی ورور په نیولې ساه په ډېرې خوښۍ سره کوټې ته راننوت او له ننوتو سره سم یې په موږ دا زیره وکړ چې د جمیل لالا زوی وشو. موږ ټولو له خوښۍ هک پک شو، خو تر ټولو لومړی مې مور ماشوم ښکل کړ او بیا ټولو ورته له خوښۍ یو څه پیسې ورکړې. هلک ته مو د چای ست وکړ خو هغه زیری وکړ او همداسې روان شو. د تګ په حال کې و چې ترې مې وپوښتل وراره جانه جمیل کور کې شته؟ هلک په نیولې غږ وویل نه کنه، بیګا تلویزیون کې نوکري و، خپرونه یې وه. څو شېبې به لا نه وې تېرې چې په کوڅه کې ژړا او فریاد مو تر غوږو شو چې لږ وخت وروسته ژړا نوره هم زیاته شوه. زه هم اوتر شوم، خو کله چې بیرون ووتم د جمیل بېروحه جسد یې په داسې حال کې له امبولانس څخه راښکته کړ چې زنه یې په سپین ململ تړل شوی و. جمیل خو د زوی خاوند شو، خو افسوس چې د جمیل زوی ونه شو کولی چې د پلار څښتن شي.